السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي دوستانو ویډیو کې درته هر کله وایم دوستانو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا چې کومه مخه تراغلی چې د کوټې سره تعلق لرونکو دوه پښتنو باندې په کراچۍ کې ډیر غټ ظلم او زیاتې شي او هغه ډیر زیات وهلي او ویني دا غینه بعد دوستانو مختلف سیاسي خلکو په هغه باندې ردی عمل وکړو چې آیا د پښتنو سره دومره ظلم او زیاتې ولي کیږي د دې په وجه باندې منظر پښتين چې کوم د وزیرستان سره تعلق لري او د پښتون تحفظ موومېنټ مشر دی منظر پښتين د دو پښتنو باره کې سویلي دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي چې آیا منظر پښتين د دې ظالمانو او د مظلوم باره کې څه خبرې کړې دي دوستانو ویډیو کتون مخ کې کتا سو زموږ په د مشرق ټي وي کې نوی وینو زموږ د مشرق ټي وي چینل مخ در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره زر تر زر دررسي او دوستانو لدی سره د ټالی نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې دوستانو منظور پښتين چې کوم د پی ټی ایم مشر دی هغه دا خبره کړې دی چې په پښتنو باندې په هر ځای کې ظلم او زیاتې کیږي آیا دا دومره ظلم او زیاتې زموږ سره ولي کې زموږ د ریاست نه دا سوال دی چې آیا زموږ د پاکستان شهري نه یو کولی کوم چرته بل ملک تلار شو نو منظور پښتين وزیر اعلی مراد علي شاه چې کوم د سند وزیر اعلی دی هغه ته ویلي دي چې کوم کسانو په پښتنو باندې ظلم او زیاتې کړي دي هغه د زر تر زر گرفتار کړل شي او هغه ته سخت سزا ورکړل نه داغې نه بعد به موږ مکمل کراچۍ بندو او موږ به سر په احتجاج کوو او کوم کسانو چې زخمی شوي دي او وهلي دي هغه باره کې دا خبره کړې چې د دې خاندان سره موږ غپ او غو ولاړیو او چې څه قسمه زمونږ د دې لپاره خدمت وي او څه قسمه زمونږ کولای شو هغه بعد موږ د دې سره کوو دوستانو دا د منظر پښتين خبري وی چې په یو کانفرنس کې دا خبري امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره د چینل مخ در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریا